د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تازه میوې حاصل ته رسیدلي او پخې شوي دي چې له دې جملې څخه یې شفتالو، زردالو، الوچې، ګیلاس، توت زمینی او یو شمېر نورې هغه میوې دي چې تازه بازار ته عرضه شوي دي. مثلا همین شفتالو و زردالو و توت اوس شفتالو، زردالو او توت زمینی راغلي، خو په ټوله کې د افغانستان د میوو وضعیت ښه نه دی ځکه چې خاص بازار موندنه نه ده ورته شوې. مثلا دغه زردالو، انګور، الوبالو یا شفتالو چې بازار ته عرضه کیږي ټول خرابیږي. د افغانستان دیگه یک خوشبختانه بگویم که په افغانستان کې فعلا د کونړ شفتالو پاخه شوي او بازار ته وړاندې شوي چې سږکال یې ډېره ښه نتیجه ورکړې چې د بهرنیو شفتالو ځای یې نیولی، هغه اوس څوک نه راوړي. همداسې زردالو، الوبالو او ګیلاس لرو. که د دولت له لوري په ولایتونو او ولسوالیو کې بڼوالو ته د دې میوو د بسته‌بندۍ په برخه کې عامه پوهاوی وشي نو ګڼې ستونزې به ورسره حل شي. له دې وروسته د افغانستان په نورو سیمو کې هم تازه میوې رسیږي او بازارونو ته عرضه کیږي. د کابل د تازه میوو تر ټولو د لوی مارکیټ د اتحادیې مشر وایي حکومت باید مخکې دغو تازه میوو ته د بازار موندنې ترڅنګ ګاونډیو هیوادونو ته د دغه میوو په صادراتو فکر وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. پیش از اینکه حاصلات ما به بازار عرضه شد مخکې له دې چې زموږ میوې او حاصلات بازار ته عرضه شي زموږ له حکومته غوښتنه دا ده چې له هغو هیوادونو سره چې زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه لرو خپلې اړیکې ښې او صادرات ورسره زیات کړو. موږ باید د پخوا په څیر بهرني بازارونه ولرو. دغه راز هوایي دهلیزونه خلاص او د بڼوالو او سوداګرو مالونه په کمه بیه انتقال کړي. خو یو شمېر سوداګر بیا په هیواد کې د سړوخونو نشتوالی او بهر ته د میوو د نه صادرولو له امله اړ دي چې له بڼوالو اخیستې میوې بیرته په ارزانه بیه وپلوري. دوی په یاده برخه کې له حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. برادر از حکومت همین خواست ماست که وروره حکومت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د سړي خونو په جوړولو کې پاملرنه وکړي ځکه زموږ میوې ګاونډیو هیوادونو ته ځي هلته یې دوی په سړو خونو کې ساتي بیرته یې په بل فصل کې پر موږ قیمته پلوري. له دې وروسته زموږ میوه ډیریږي چې صادرات او سړې خونې نه وي ټول خرابیږي. له حکومته غوښتنه لرو چې له موږ سره همکاري وکړي او زموږ میوې دې وپیري او ټولې نظامي قطعې او حکومتي ادارې باید له وطني محصولاتو او تولیداتو ګټه واخلي چې هم موږ او هم یې بڼوالو ته ګټه وي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي دوی د کرنیزو محصولاتو په ښه کیفیت بازار ته عرضه کول، بازار موندنه او د سړوخونو په جوړولو یې کار روان کړی دی او تر ډیره پکې بریالي شوي هم دي. دوی دغه راز زیاتوي د تازه میوو د بازار موندنې او صادراتو په برخه کې پوره چمتووالی لري. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت تل هڅه کوي چې د هیوادوالو د کرنیزو محصولاتو په برخه کې هر قسمه خدمات چې هغه دوی ته وړاندې کړي چې په دې برخه کې موږ تر ډېرې اندازې پورې کامیابه سوي او یو د دې لپاره بازار موندنه ده. بازار موندنه څو صورتونه لري. یو دا دی چې صادرات ولري او دویم دا دی چې موږ د دې لپاره سړې خونې ولرو او دریم دا دی چې موږ پر خپل بازار باندې کنټرول ولرو او په دې درې سره برخو کې موږ هلې ځلې کړي دي. موږ کوشش کوو چې د خپلو هیوادوالو لپاره د نورو اړوندو ارګانونو وزارتونو په مرسته باندې هغو لپاره بازار موندنه وکړو. د کرنې وزارت مسؤلین سږکال په هیواد کې د تازه میوو د زیاتوالي عوامل په هیواد کې د ونو له آفتونو څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی هڅې په ښه ډول پروسس او د بڼوالو لخوا د بڼونو سمه ساتنه او پالنه او دغه راز سږني ورښتونه یادوي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.